سلامونه ملګرو آیا تاسو ته پته ده چې پنشاټ اپلیکیشن کې ایچ ډي آر ویډیو څنګه ایډیټ کیږي چې دغه ویډیوګانې زیاتره وخت زیاتې وایرل کیږي لکه څرنګه چې تاسو زما سره دغه یوه ویډیو کتلی شئ ښه ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیو جوړه کړو نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم سټیپ بای سټیپ نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي راځئ د ویډیو په طرف هغه تر مخکې به تاسو راشئ ملګرو خپل شارټ اپلیکیشن به راخلاص کړئ چې کله مونږ شارټ اپلیکیشن راخلاص کړو ملګرو نو دغه ته به تاسو دغه شانتې صفحه راشي په دغه صفحه کې به راشئ په ویډیو باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په دا نیو باندې به کلیک کړئ دا شین خط باندې چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به یوه خپله ویډیو انتخاب کړئ کومه ویډیو چې غواړئ تاسو د سپینې کوالټۍ نه تورې کوالټۍ ایچ ډي آر ویډیو ته یې واړوئ زه راځم دلته مثلا دغه ویډیو ورته انتخابوم بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم چې کله ټیک مار علامه باندې کلیک کول به دلته راشي د انشاټ خپله لوګو چې کومه دی دغه به کاټ کړئ په انشاټ لوګو باندې به کلیک کړئ ریموو باندې به کلیک کړئ نو ستاسو لوګو به کاټ شي بیا به دلته راشئ ملګرو په بیکګراوند آپشن به پیدا کړئ دغه بیکګراوند آپشن ته چې کله تاسو راغلئ دلته به درېیم نمبر کوم بلر چې دی دغه به ورته انتخاب کړئ چې کله مو دغه انتخاب کړو ملګرو دغه ویډیو به چې دی په دې به ګوته کش کړئ او دا به لاندې داسې کش کړئ پټه به یې کړئ بیا به ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته به راشئ ملګرو پاس په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ او دغه ویډیو به ځان سره ثبت کړئ چې کله مو ثبت کړه ملګرو نو بیا به راشئ دلته په دغه شي نشان باندې کلیک کړئ ملګرو بیا چې کله په هغه شي نشان باندې کلیک کړئ دلته به بیا په دغه نشان باندې کلیک کړئ او تاسو به دغه ویډیو خپل مخکیني حالت ته بوځئ لکه څرنګه چې اوس دلته تاسو ته ښکاري بیا به راشئ پی آی پي باندې به کلیک کړئ دلته مو چې کومه ویډیو نه مخکې سیف کړې وه هماغه ویډیو به راواخلئ ملګرو مثلا دغه ویډیو ما سیف کړې وه دغه بلر کوم یو چې و بیکګراوند دغه ما سیف کړی و دلته راوسته بیا به راشئ په دغه لاندې په دې آپشن باندې وکلیک کړئ دا ټول سکرین باندې ولګي بیا دلته به راشئ بلینډ آپشن ته ملګرو په دغه بلینډ آپشن کې به چې دی ملګرو دلته بیا راشئ ډاټ کین په نوم دغه ته یو فلټر دی په دغه باندې به کلیک کړئ چې کله په دغه باندې کلیک کړئ بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته به بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ او دلته به بیا راشئ ملګرو دغه ویډیو به چې دی ځان سره سیف کړئ چې کله مو سیف کړو ملګرو اوس به راشئ ملګرو دغه ستاسو لږ لوډینګ خوري چې کله مو سیف شو نو بیا په دغه نشان باندې کلیک کړئ بایک به راشئ چې کله بایک راغلی دلته به بیا پی آی پي باندې کلیک کړئ او دغه مخکینی ویډیو کوم چې کومه ده دا به ډیلیټ کړئ بیا پی آی پي باندې کلیک کړئ دا کومه ویډیو چې موږ نوې سیف کړې وه دا به راواخلئ بیا په دغه نشان باندې کلیک کړئ دا به په ټول سکرین باندې ولګېږي بیا به دلته راشئ بلینډ آپشن ته چې کله بلینډ آپشن ته راغلی ملګرو په دغه ځای کې به چې دی ملګرو تاسو راشئ هغه کنټورټس په دغه باندې په د آخري خوا نه دویم نمبر باندې به کلیک کړئ بیا به راشئ په دغه سپینه لیکه باندې کلیک کړئ لږ به یې دې خوا راولئ تر څو لږ ویډیو سپینه غوندې شي نو تاسو به خپلې مرضۍ والا پرېږدئ دلته بیا راشئ په دا ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته بیا راشئ ملګرو دلته ستاسو پی آی پي باندې یو سپین بیکګراوند به ورته راغلی سپین بیکګراوند پکچر به ورته پیدا کړئ هغه به راواخلئ کولی شئ پکسل اپ هم را ډاونلوډ کړئ بل ساحي نه هم را ډاونلوډ کړئ زه راځم هغه سپین بیکګراوند والا پکچر راغلی بیا دا رقم ته یې غټوم بیا به دلته راشئ ملګرو دا به لږ دې خوا سکرول کړئ څومره چې ویډیو هماغومره به یې کوئ چې کله مو دغومره کوئ بیا به راشئ ملګرو دلته به په بلینډ آپشن باندې کلیک کړئ دلته به راشئ ملګرو اورلی کوم فلټر چې کوم دی اورلی نو په دغه باندې به کلیک کړئ او دغه ته تاسو کولی شئ که چېرته ډېر سپین راغی په دغه خط دې خوا کش کړئ او تاسو دغه ویډیو به چې دی توره او سپینه یعنې ښکاري ملګرو اوس راځم ملګرو دغه ویډیو تاسو ته پلی کوم دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې ویډیو ډېره ښایسته ایډیټ شوه ملګرو اوس دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم ملګرو دغه چې دی انشاټ کې لږ سلو شوی غوندې ده ځکه ویډیو لږ ریزلټ خراب دی ملګرو نو اوس دلته به راشئ په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دلته بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به ثبت شي ښه ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شي ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل د سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ د سره کېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي نور په پاک الله سپارم د خدای په امان